د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د وخت مو بخیر. پام واړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن یکشنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د هیواد په کچه څه باندې 114 سوالګر راټول شوي دي. جوزجان کې د غالۍ اوبدلو پروسس یو مرکز جوړیږي. او برلین کیف ته لري واټن وشتونکي توغندي نه ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د هیواد په کچه څه باندې 114,000 سوالګر راټول شوي دي. د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام په دوام د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلینو پرون د دغه ادارې د تیر یو کال مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې له رسنیو سره شریک کړي دي. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې مناسبت د حکومت اطلاعات او رسنیو په مرکز کې جوړه شوې غونډه کې د افغاني سری میاشتې ټولنې د سکرټر جنرال عملیاتي مرستیال مولوي عبداللطیف ثابت دغه ادارې په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل او له ټولنې سره د اسلامي امارات او خیریه بنسټونو د مرستو او همکاریو قدردانۍ وکړه. هغه دغه راز پر سوالګرو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او سازمانونو غږ وکړ چې د بېوزلو کونډو یتیمانو او اړو کسانو لاسنیوي په موخه دي له افغاني سری میاشتې ټولنې سره خپل مرستې ډېرې او خپل انساني او بشري مسؤلیت ترسره کړي. جوزجان کې د غالۍ اوبدلو او پروسس یو مرکز جوړیږي. د جوزجان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې څه باندې 14 میلیون افغانۍ پانګونې سره د غالۍ اوبدلو او پروسس د یو مرکز د جوړولو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد مرکز پرانیستې په مراسمو کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معین مولوي عبدالرحمن راشد ویلي چې د یاد ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د یونیسیار موسسې په مالي ملاتړ د 114 میلیون 202,000 افغانۍ په لګښت د غالۍ اوبدلو او پروسس د یو مرکز جوړولو چارې پیل شوي او په شپږو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نوموړي زیاته کړې چې یاد مرکز 155 متره احاطوي دیوال، 2 عمومي دروازې، د غالۍ اوبدلو 2 مرکزونه، د غالۍ اوبدلو او پروسس اړین وسایل او نور اړین مهلکات لري. په ورته وخت کې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو د یاد مرکز جوړولو خوښي ښودلې او په راتلونکي کې له دولت څخه لاسي صنایعو د ودې او ملاتړ په لاره کې د ورته نور مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. هیره دې نه وي چې د یاد مرکز په جوړېدو سره به د سیمې 500 کسان ته د کار کولو زمینه برابره شي. او برلین کیف ته لري واټن وشتونکي توغندي نه ورکوي. وروسته له هغې چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپوړو چارواکو لویدیځ او امریکا ته د دوی پر خاوره د لویدیځ له وسلوالو په استفادې او اوکراین د برید په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني چارواکو ویلي چې کیف ته د لرې واټن وشتونکي توغندي نه ورکوي او په دې اړه پریکړه وروستۍ ده.
دغه راز د رسنیو راپورونو په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبې په ورځ کیف کې له زیلینسکي سره د کتنې پر مهال هم له یادو درنو وسلو د روسیې دننه بریدونو ته اجازه نه ده ورکړې. د یادونې وړ ده چې وروستي کې کیف سره د لویدیځ د درنو وسلو د مرستې پر سر د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې دي. روسیه له همدې امله لویدیځ امریکا او اوکراین بیا مسکو ته د تهران لوري د ورکړل شوي بالستیک توغندیو له امله ایران ته خبرداری ورکوي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړۍ لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړۍ د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.